औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा आयत नंबर 150 इंशाअल्लाह वायु द काबे बारे के हुक्म दे द क़िबले द तब्दीली च बैतुल मक़दिस न अल्लाह ताला क़िबला बदल का द बैतुल्लाह तरफ था चूँकि दे तरफ था मुसलमानान हम मुंस करे और अहले किताब खुदा क़िबला वाव गणले दा अल्लाह ताला अगो त इज़्ज़त अफ़ज़ाई द पारा वर्कड़ी वा ज़का च इमामत व नबुवत अल्लाह गई त वर्कड़े न क़िबला हम गई त अल्लाह ताला वर्कला नो कला च अगीना अहल शुल अल्लाह ताला अगीना इमामत नबुवत कुरान किताब द हर चित वागस्तल नो अल्लाह ताला दी उम्मत त वर्कल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त बनु इस्माइल त वर्कल नो दा टोल ने नूर नेमतुने च कम अल्लाह वर्कड़ी दा टोल ती वागस्तल او دا काबेम ते वागस्त किबलेम ते वागस्तल नो चूँकि दा हुक्म ډېر ګران و مخړول یو طرف ته سړی مخ کړي بیا نه مخړوا بل طرف ته اعتراضونه ډېر زیات وو به د اهل کتاب اعتراضونه يهوديانو او د عیسایانو نو دیو جن دی حکم باندې تاکید کوي الله تعالی بار بار چې ګوري دا حکم تاسو لپاره منون کړي بعض خلکو دا تقسیم کړي دی چې دا نو منع حکم مدینه والا د پاره او دویم حکم د عربو د پاره او دریم حکم د عجمو د پاره یا نو منع حکم د دنه بهر وغیرہ وغیرہ بهرال د دې ضرورت نشته حکم کی تاکید دی چې بار بار الله تعالی کوي چې کړه دا حکم تاسو ته چرته معمولیونه لګي یا د خلکو د اعتراض یا ماحول دا داسې مثال لري لکه یو طرف ته خلک رواني ټول خلک یو طرف ته رواني او تا ته د الله حکم راشي چې ته واپس شداسي نو بیا واپس مزل ډیر ګرانی نو بیا سړی تاکید کوي چې ګوره خیال کوه ګوره زما د حکم پرې نه دی زما د حکم کې چرته غلطي ونه کوي نو ومن حيث او کم زنه چې خرجت ته اوزه فولي نو واړه وجهک مخ خپل شطر په طرف د المسجد الحرام د مسجد حرام وحيث او چرته هم چې ما هغه کنتم چې یی تاسو فولو نو واړوي وجوهکم خنخبل شطره په طرف د هغه یعنی په طرف د بیت الله د قبله لی د پارا ان دا چې لا نا یکون شی لالا یکون د پارا چې نشي للناس خلق ته علیکم پتا سو باندې حجت څه دلیل څه بهانه څه مخالفت بیا تاسو په خلاف کې دلایل بیانې چې ګوري دی په خپل حکم نه مانی ګوري دی په خپل بیت المقدس طرف ته منځ کوي ګوري غزمګه قبله یو غنل دا امیشه د پارا کافر ہوتا یا مخالفین ہوتا اعتراض مقور کولی چې کله انسان یا مسلمان په خپل احکامات الله تعالی نه مانی اوسم داسې کیږي موږ مسلمانان هم داسې کو هغه خپل ځان امامان جوړ کو هغه خپل ځان لپاره آیډیل وګرځو نو بیا غوي موږ باندې دلایل ګرځي چې تاسو خپل مسلمانان خدا سي کوي یا غوي ولې داسې نه مانی وغیرہ او موږ داسې کو الله تعالی د مسلمانان زموږ د دې عادت نه د اسلام طرف ته او د مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو طرف ته واړی نو هغه ته دلیل ملاو نشي الا الذين الا مگر الذين کسانی سوا د هغه کسانو نه ظلم چې ظالمان دي منهم د دوینا یعنی تا هغه ته دلیل ملاو نشي پاتې شو ظالمان خو بخامه بیا هم اعتراض کوي خو اعتراض کوي خبر صورت کې پتا سو اعتراض کوي نو بیا بس کوي فلا تخشوهم نو دین بنه یریږي وخشونی او مان به یریږي مان یریدول مطلب دا نه چې کنه زدا سره ظالم یم او یا خامخ تاسو سزاګانې در کوم نه زما د نافرمانی نه یریږي زما انعامات ریات کوي زما د نافرمانی کولو هغه سزا نه یریږي جهنم نه یریږي د قبر د عذاب نه یریږي الله دې موږ ګناهونه معاف کړي ولی اتم ولی او دې د پاره اتم چې ز پوره کما اتمام وکما پوره کما نعمتي خپل نعمت تاسو باندې ما انعامات شروع کړی دي بهترین امت مې کړی نبوت مدر کو رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو امت کې را پاسو همدغه رنګ قران کریم په شان د کتاب مدر کو تاسو ته د خلکو د پاره د هدایت د لارې بهرال هر قسم نعمتونه مې درکړه دا یو نعمت چې دام درکما زه پورا کما نعمت خپل علیکم پتا سو باندې ولعلکم او دې د پاره چې تاسو تهتدون لارمم هدایت باندې شي ځکه چې د الله تعالی په احکامات منلو کې هدایت ته کله چې سړی د الله حکم منی د الله تعالی د اطاعت باندې رواني نو به الله تعالی لري او تخلاص کې د هدایت الله دې موږ تاسو ته هم هدایت را نصیب کړي مانس د کوي اوس ومن حيث خرجت او کم زنا چې ته اوته فولي نو واړه وجهك مخ خپل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام
وحيثما كنتم او چرته هم چې یی تاسو اے مسلمانانو فولوا نواړوي وجوهکم مخونه خپل شطره په طرف د مسجد حرام، په طرف د اغه په طرف د مسجد حرام بیت الله، لئلا یکونا د پاره چې نشي للناس خلق د پاره علیکم پتا سبحان حجت څه دلیل څه بهانه د اعتراض هغه وجه ورته ملاو نشي، الا الذين مگر هغه کسان، یعنی دا اعتراض خو بکئی هغه کسان ظلمو چې ظالمان دي منهم د دوینا، فلا تخشوهم تاسو مې یریږئ د اغوینا، وخشونی او مان او یریږئ ولاتم او دې لپاره چې زه پوره کما نعمتي خپل نعمت علیکم پتا سو باندې، ولعلکم او دې لپاره چې تاسو یا شاید چې تاسو تهتدون په هدایت باندې شي. الله دې مختص هدایت را نصیب کړي.